तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। څنګه چې لتا عمر څه پیرا کړی یار او کنه دا پون بازار ته مې ستمه راوغسل مړ مال به سلام خاله وکړم لکه تا عمر څه یو شان چې ول یار به جم یو شان دی 14 اگست نه دی لکه دا خبرې پریدا خو جنډه مې راوړې مې چې وی لګوي استمړه 14 اگست ته بل ورځ دا صحیح ده کنه و به لګاو ها تاو کنه لکه څه جنډه منډه نو کدی دوانو لګولې دا خو پاکستانیان نه تاسو لګولې ته خو افغانې فریاد غار کا لکه نو ولې افغانې هم زدل تور کوټه لوي شوم بس ما د پاکستان سره مینه راغم زموږ ملک پاکستان او جشن آزادیانو قریم غر کې دینم څه جوړ کړ انګريز پوګمې ته خطو تاسو وسم په جشن آزادیانو په جنډو کې پراته ورکشي قریم غر کې چې غر کې ورکشي شابه ورکشي په دې مردار کا پاکستان او جشن آزادی او دا به کې دا د قریم غر کې چې غر کې ځان لمکار کتلې دي प्यारा वतन प्यारा वतन प्यारा वतन प्यारा دې بیخ دې 14 اگست وباسي سو کوئی جشن آزادی ده سو کوئی 14 اگست په باجو په جنډو باندې بقلا راوستو او چا په کټکاري ولا شي نه پیدا کړي ټاکه ټاکه کې د غوګونه نه اخلاص کړ خو دې او یو مشروط په کلمات یې بیج ولګوي په دې ام بي خو باسه چې بي خموزي दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा خیر شاله کوي ته خو ډیر زیات خپي مړه تام جنډې دا شینا چولې ډیر د دې دراسه خو زدا غځګین راو تختیدم باجو جنډې تا کسان غوبل راغست دا غځګین وقم وقلا په کار د چې دا خو تام لګولې وي دا جنډې دی لګولې وي بیل دی لګولې وي ټوپۍ دی لګولې وي دا خو زمونږ د ازادۍ ورځ ده مړه ورکه داسې ازادي مکه وراته د ازادۍ خبرې مونږ پکې دولګې نمړو شو دا څنګه ازادي ده لکه مسلمان تا ته څه پته چې ازادي څومره غټ نعمت دی د دې دپاره څومره خلکو قربانیانې ورکړي دي څومره میاندو خپل بچي قربان کړي دي څومره میاندې پکې کونډې شوي دي ته د ازادۍ قیمت نه څه خبرې خو دا شکر وباسه چې خدای پاک په آزاد ملک کې پیدا کړی دا تا ته په اسانه میلاو شوي دی ځکه ته دا خبرې کې دا ما چې راته کومې خبرې وکړې په دې باندې سوچ وکړه او د هغې نه پس بیا فیصله وکړه او دا کومې خبرې چې ته کې کړه دا ګورې بل چا ته ونه کړي چا به باندې دا خوله ورانه کړي ته ازادي څه پېژنې چې ازادي څه ته وایي په دې خبرو باندې سوچ وکړه ځه یار د دې لیک په خبرو کې خو وزنو دا خدای چې چاره باندې رښتیا ده خو نه د ولر چاته نیغ کېږم او نه موږ دونه سوچ په دې خبرو باندې کړی خو زه یار زم او ځان یار جنډې او د غالم زم په خپل 14 اگست منم خوشحالي کوم زموږ آزاد ملک دی یار ورزم ایسته کې په مخه दिल आजमाया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। لکه جشن ازادي مبارک تاسو مبارک ستا مبارک شه یار تا خو به د وسه پورې نور ته وی چې ځان لمسه کار کتلې ماشاءالله اوس ورې په خپله غټه جنډه راغستې یار زما خو ایله سترګې وغړې دي دا خو ما ته پته نه وه د ازادۍ د قیمت زمونږ ملک دی انشاءالله او چکر به م پکې و جشن ازادي به م خپله مناوه ما ته خو دې ویل چې افغانۍ او داسې او داسې یاره روره خفه رانه نه شي یاره پس زما په هغه ټایم کې مزغو کار نه کوم زه د دې نه چېرته خبرونه اوس زما ایله سترګې وغړې دي ښه نو بس مړه اوس هم دې ښه وکړې چې راواختې نو او کنه دا خو زمونږ وطن دی یار دا خو په موږ باندې د دې حق دی چې موږ دا ورځ ښه په دوم او ښه په جوش سره یې مناو کړو بلکل موږ به هم مناوو او نور به هم خلک مناوئ ملګرو د ویډیو مقصد صرف دا دی که نن سبا هر څنګه حالات دي زموږ د ملک دی الله دې په خپل رحم وکړي خو به الله پاک موږ له دا دومره عظیم الشان ملک را کړی دی او بیا موږ ته دومره په اسانه باندې میلاو شوي
ځکه چې د دې لپاره خلکو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي. نو تاسو ټول دعاګانې کوئ چې الله دې دا را روان کال دا زمونږ د ملک دپاره د خیر ذریعه وګرځي او الله دې زمونږ د ملک په حالاتو باندې رحم وکړي او موږ ټولو له پکار ده چې دا ورځ ښه په جوش سره او ښه په جذبې سره مناو کو. پاکستان زنده‌باد.